اوس د مشاعرې بل شاعر ښاغلي سعد الله خان لالا هم د اکرام الله ګران صاحب په دې شعرونو باندې مایک ته د راتلو بلنه ورکوم. زما د زړه په کور دې ور نه لګي، زما د زړه په کور دې ور نه لګي، چې ستا د دنګې ځوانۍ سر نه لګي. او ما که څوک وجني لاس یې هم نه نیسم، ما که څوک وجني لاس یې هم نه نیسم، زما په یو حالت کې شر نه لګي. او هاغه دیکان یم که د لوږې مرمه، هاغه دیکان یم که د لوږې مرمه، بغیر د مینې مې بل کر نه لګي. په دې شعرونو باندې خپل ډېر خوږ او ډېر ګران محترم مشر سعد الله خان لالا له بلنه ورکوم چې موږ او د شمشاد ټلویزیون مینوال په خپل کلام باندې ونمانځو. سعد الله خان لالا. بسم الله الرحمن الرحیم. اباسین صاحب یو کتاب او غزل اول واورم. نه د ستا ده نه زما ده، نه د شا ده نه ګدا ده، ګوره لاس چې پرې ونه کړې دغه وخت ډېر بې وفا. اوس یو غزل امام عمر سره خو تړون نه خوري، خو غزل غزل ده. پرون چې باغ کې ګرځېده نو څومره ښه ښکارېده، پرون چې باغ کې ګرځېده نو څومره ښه ښکارېده، دا چې هر ګل ته موسیده نو څومره ښه ښکارېده. شونډې کله رانږدې چې د ګل پاڼو ته کړې، شونډې کله رانږدې چې د ګل پاڼو ته کړې، بیا به بې واره تخنیده نو څومره ښه ښکارېده. شونډې کله رانږدې چې د ګل پاڼو ته کړې، بیا به بې واره تخنیده نو څومره ښه ښکارېده. ستوري خو ډېر وو په اسمان کې، خو یوه تته ډیوه. اباسین صاحب ستوري خو ډېر وو په اسمان کې، خو دا تته ډیوه چې په یو قبر بلیده نو څومره ښه لګېده. ستوري خو ډېر وو په اسمان کې، خو دا تته ډیوه چې په یو قبر بلیده نو څومره ښه ښکارېده. او سترګې سرې لکه د میو شوګیرو وهلي، سترګې سرې لکه د میو شوګیرو وهلي، سهر له خوبه زنګېده نو څومره ښه ښکارېده. سهر له خوبه زنګېده نو څومره. پوه پرې نه شوم آینې ورته چې څه وویل، پوه پرې نه شوم آینې ورته چې څه وویل، دا چې له ځانه شرمېده نو څومره ښه ښکارېده. پوه پرې نه شوم آینې ورته چې څه وویل، دا چې له ځانه شرمېده نو څومره ښه ښکارېده. او هلته سپوږمۍ د څوارلسمې په اسمان کې دلته، هلته سپوږمۍ د څوارلسمې په اسمان کې دلته، دا چې په بام به ودرېده نو څومره ښه ښکارېده. هلته سپوږمۍ د څوارلسمې په اسمانو دلته، دا چې په بام به ودرېده نو څومره ښه ښکارېده. اخري شعر ده. څه یې ویلو چې خبره یې په خوله نه راتله، څه یې ویلو چې خبره یې په خوله نه راتله، بس که بې واره رپېده نو څومره ښه ښکارېده. پرون چې باغ کې ګرځېده نو څومره ښه ښکارېده، دا چې هر ګل ته موسیده نو څومره ښه ښکارېده. تا چې سترګې غړولې پټې پټې، میکدې ترې شرمېدلې پټې پټې. خدای خبر ده چې چاته څه لیکلو، خدای خبر ده چې چاته څه لیکلو، خپلې ګوتې ښکلولې پټې پټې. خدای خبر ده چې چاته څه لیکلو، خپلې ګوتې ښکلولې پټې پټې. او شین سپرلي کې چې خزان ورته رایاد شو، شین سپرلي کې چې خزان ورته رایاد شو، په سلګو شولو بلبلې پټې پټې. شین سپرلي کې چې خزان ورته رایاد شو، په سلګو شولې بلبلې پټې پټې. او آینې ته ولاړه خبر نه یم، او څه خبرې کولې پټې پټې. اباسین صاحب د یو شعر ده. هسې مخ ته یو کتاب یو نیولی، هسې مخ ته یې کتاب یو نیولی، کوی وې زما غزلې پټې پټې. هسې مخ ته یې کتاب یو نیولی، کوی وې زما غزلې پټې پټې، دا چې سترګې غړولې پټې پټې. دا ښاغلی سعد الله خان لالا چې ډېر خوندورې غزلې دي موږ واورېدې، ډېره ښه شاعري موږ ته وکړه، یو جهان مننه د هغوی. اوس د مشاعرې بل شاعر خپل ډېر خوږ او ګران مشر چې په لر او بر کې ټول پښتانه پیژني، موږ ټول پښتانه په هغه ویاړ کوو چې پښتو ژبې او
په پښتون وطن داسې نازولي خلک داسې اتلان زیږولي دي د لر او بر ټول خلک هغوی پېژني د هغه نوم د هغه پېژنګلو را مزید په دې کې د څه ویلو ضرورت نشته. پروفیسر اباسین صاحب له هم د هغه په دې شعرونو باندې مایک ته د راتلو بلنه ورکوم. څوک چې لاسونه تپوي او قدمونه اخلي، څوک چې لاسونه تپوي او قدمونه اخلي، زما اولس په پټو سترګو په هغو پسې ځي. نور به تاریخ په خپلو وینو باندې نه لیکمه چې د شملو ښاغلي نن په لوپټیو پسې ځي او د اباسین غاړې له راشه چې زړګی د یخ شي. د اباسین غاړې له راشه چې زړګی د یخ شي، اوبه په تږي پسې نه تږې اوبو پسې ځي. په دې شعرونو باندې پروفیسر اباسین یوسفزي صاحب له بلنه ورکوم چې موږ په خپل کلام باندې ومانځي. پروفیسر اباسین یوسفزي صاحب. څوک به څه شي په آرام چې بدن سوځي، څوک به څه شي په آرام چې بدن سوځي، د وطن نه لوګی خیږي وطن سوځي. څوک به څه شي په آرام چې بدن سوځي، د وطن نه لوګی خیږي وطن سوځي. او مونږ د خپل دوتر بدبخته زمیدار یو، مونږ د خپل دوتر بدبخته زمیدار یو، د مهنت فصل مو تل په درمن سوځي. مونږ د خپل دوتر مونږ د خپل دوتر بدبخته زمیدار یو، د مهنت فصل مو تل په درمن سوځي. او د چمن وړې وړې تنکۍ غندلې، د چمن وړې وړې تنکۍ غندلې، سبا کله سمسورېږي چې نن سوځي. او مهرباني داسې ښې په تیارو کې لاره وینې، داسې ښې په تیارو کې لاره وینې، اباسینه په رڼا کې د تن سوځي. او بله څلوریزه ده چې په ولس باندې له قدر له غم راشي، چې په ولس باندې له قدر له غم راشي، زما د زړه په دواړو سرو سترګو کې نم راشي. او سړي کې یې زه محسوسومه لکه بریښ د اسمان، سړي کې یې زه محسوسومه لکه بریښ د اسمان، چې د وطن په نرۍ ملا کې چرته خم راشي. مهرباني. او بله یو کته ده چې کچرې ویني اخر څه به ویني، کچرې ویني اخر څه به ویني، چې ورځ به ویني او که شپه به ویني. ما له د دې غمه اوس خوب نه راځي، کچرې ویني اخر څه به ویني، چې ورځ به ویني او که شپه به ویني. ما له د دې غمه اوس خوب نه راځي، چې ړوند به خوب ویني که نه به ویني. مهرباني. د غزل مطلب دی چې دنګ سروې ورته خم شي داسې دی، دنګ سروې ورته خم شي داسې دی، محفلونه ورته دم شي داسې دی، دنګ سروې ورته خم شي داسې دی، محفلونه ورته دم شي داسې دی. او که ځواني ترې نه هم لاړه شي نو ځي دی، که ځواني ترې نه هم لاړه شي نو ځي دی، په والله که قصه کم شي داسې دی. که ځواني ترې نه هم لاړه شي نو ځي دی، په والله که قصه کم شي داسې دی. او د ښایست یې نه ثاني شته نه جواب شته، د ښایست یې نه ثاني شته نه جواب شته، لکه راګ چې مجسم شي داسې دی. او په ځوانۍ کې جمال داسې غورځي کړي، غورځي د غورځنګ اسم تصغیر دی. په ځوانۍ کې جمال داسې غورځي کړي، لکه مست دریاب چې تم شي داسې دی. او بې سنګاره ښایست لمبه لمبه دی، بې سنګاره ښایست لمبه لمبه دی، د خپل ځان را سره غم شي
داسې دی بې سنګاره ښایست لمبه لمبه دی د خپل ځان را سره غم شي داسې دی او اباسین هم په خپل حسن ډېر غره دی اباسین هم په خپل حسن ډېر غره دی دی یې مخې ته مدهم شي داسې دی دنګې سروې ورته خم شي داسې دی محفلونه ورته دم شي داسې